السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ وئ راته. دوستانو نننۍ ویډیو کې ویزټ ویزو والا ته یو ښه خبر لرم. خو بخې دا ښه خبر هغو خلکو لپاره نه دی کم چې اوس مهال انتظار دی چې متحده عربي اماراتو ته په ویزټ باندې راشي. ولې چې تر اوسه پورې ویزټ ویزې لا بند دي. صرف هغه کسان کولی شي کوم څوک چې فیملي سره پاسپورټ جمع کړي نو هغې لپاره ویزټ ویزې کیږي. خو کوم کسان چې یوازې تلل غواړي نو دوی لپاره دغه ویزې تر اوسه پورې هم بند دي. خو هغه کسان کم چې داخل د اماراتو کې دي نو دوی لپاره دغه ویډیو کې ښه خبر لرم. هیله لرم چې تر پایه پورې ملتیا وکړئ او دا ویډیو خپل نور ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی ته هم دغه معلومات ورسیږي. دوستانو د څو ورځې راهیسې د ځینې ملګرو دوبۍ ویزټ ویزې چیک کومه کم چې دوی پسې د 13 ورځو غرامې یا د یوې میاشتې غرامې او ځینې اوس ختمېدونکي وي. نو چې دا ما کله سیستم کې چیک کړي د غواړو ته د 2021 کال د 3 میاشتې 11 تاریخه پورې وخت ورکړی دی. خو دغه وخت ورکولو برکې تر اوسه پورې دوبۍ جوازاتو کم رسمي اعلان نه دی خپور کړی او نه کومې بلې سرچینې د باره کې معلومات خپاره کړي دي. خو چې ما په خپل د ویزې سیستم کې چیک کړي دغه سربیره ما خپلو همکارو ټراول ایجنسیانو والا نه هم پوښتنه وکړه. دوی هم راته تایید کړ چې ځینې ویزو ته د 3 میاشتې 11 تاریخه پورې وخت ورکړی دی. ورسره ما دوبۍ جوازاتو ته هم ټلیفون وکړ. دوی نه مې پوښتنه وکړه. دوی هم راته تایید کړ چې د دوبۍ حکومت د 2020 کال د 3 میاشتې 11 تاریخه پورې د ویزټ ویزو والا ته وخت ورکړی. نو دوستانو هغه ملګري کوم چې اوس مهال متحده عربي اماراتو کې په ویزټ ویزا باندې دي او دوی د دوبۍ ویزټ ویزې دي د ابوظبي نه د دوبۍ. تاسو که دوبۍ ابوظبي ویزټ ویزې نه پیژنئ نو دا وګورئ دا د ابوظبي ویزټ ویزا ده او دا د دوبۍ ده. نو کم چې د دوبۍ ویزټ ویزې دي او هغه نږدې راتلونکي کې ختمیږي یا اوس مهال ختم شوي دي یا دوی پسې غرامه راغلي ده نو تاسو واړه خپله ویزا په سیستم کې چیک کړئ. که کم چاته د 3 میاشتې 11 تاریخه پورې وخت ورکړی نو دوی کولی شي چې تر دې تاریخه پورې متحده عربي اماراتو کې پاتې شي او که کم چاته یې نه ورکړی نو د دوی لپاره هماغه پخوانی قانون دی. تاسو به د خپله ویزټ ویزا څنګه چیک کوئ د بره کې تېرې ویډیوګانو کې هم ما تاسو ته هدایت کړي وو او هغه طریقه مې درته ښودلي وه چې څنګه به خپله ویزا چیک کوئ. نو نننۍ ویډیو کې دوباره درته ښایم. اول کوشش وکړئ د دې نوې طریقه زده کړئ. که بیا هم تاسو زده نه کړه نو خوا کې ټایپینګ سنټر ته ورشئ هغه به درته چیک کړي. نو اوس راځئ چې هغه طریقه درته وښایم چې څنګه به خپله ویزا سیستم کې چیک کوئ. رابشئ خپل موبایل ته دې کې به براوزر خلاص کړئ. کله هم چې براوزر خلاص کړه نو دې کې به تاسو دغه لینک خلاص کړئ کوم چې سکرین باندې درته ښکاري او زه به ډسکریپشن کې دا لینک هم درکړم. هغې له لارې هم کولی شئ چې تاسو دغه لینک پیدا کړئ. کله هم چې دا لینک خلاص کړه نو دلته به راشئ جنرال انکوایري ته. دې کې به راشئ انټري پرمټ ته. دې ځای کې به د خپلې ویزې نمبر ورکړئ. که ویزې نمبر نه وي درته معلوم نو دا وګورئ دا د ویزې نمبر دی. نو دلته به فرست نیم ورکړئ. ګورئ دغه ځای کې زیات کسان غلطي کوي ولې چې نمونه په وړو حروفو ورکړي یا فول نیم ورکړي نو هغه نه اکسپټ کوي. نو دلته به تاسو په غټو حروفو نام ورکوئ او صرف فرست نیم به ورکوئ. مقصد د چا نامه د عتیق الله محمد الله نو دلته به تاسو صرف عتیق الله ولیکئ محمد الله به ورسره نه لیکئ. د دې نه پس به دلته راشئ نیشنلټي به ورکئ چې د کوم ملک اوسېدونکي وئ. که د پاکستان وئ پاکستان به ورکئ او که د افغانستان وئ افغانستان به ورکئ. زه افغانستان ورکوم. هغې نه پس به تاسو ډیټ اف برت ورکئ مقصد د پیدایښت تاریخ به ورکئ. کوم چې ستاسو پاسپورټ کې دی هماغه تاریخ ورکئ. کله هم چې دغه واړه معلومات ورکړل د دې نه پس به راشئ آی ایم ناټ ا روبوټ دې ځای کې به کلیک وکړئ او هغې نه پس به یې سبمیټ کړئ. نو دا وګورئ کوم چاته چې د مارچ 11 تاریخه پورې وخت ورکړی و نو دوی کولی شي چې دې تاریخه پورې بغیر د کمې غرامې پاتې شي یا کم چا پسې مخکې د ویزټ ویزې غرامې وي او دوی اوس په سیستم کې خپل ځان چیک کړو او دوی ته هم 11 تاریخه پورې وخت ورکړی دی نو دوی هم کولی شي چې 11 تاریخه پورې پاتې شي. خو هغه ملګري چې وخت یې نه دی ورکړی دوی لپاره هماغه پخوانی قانون دی. نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شي. کوشش دا وکړئ ملګرو چې دغه معلومات خپلو واړو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو کوم څوک د ستونزو سره مخامخ وي دوی ته دا معلومات ورسیږي او د دې څخه استفاده. نور که چیرې احمد افیشل یوټیوب چینل ته نه وئ نو دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که یې فیسبوک پاڼې ته نه وئ هغه ضرور در سره فالو کړئ. په آخره کې ستاسو دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.